جی ګرانو کتونکو یو ځلې بیا په فن او فنکار کې دوباره تاسو سره مخاطب یو. په نننی پروګرام کې مونږ سره بیا یو ځل عارف جان مخاطب دی راغلی دی زمونږ چینل ته دعوت هم ورکړی و ډېر په درنوالي راغلی دی. عارف خان څنګه یې؟ قربان تاسو څنګه یې؟ ښه امید لرم چې ټول مینوال به ښه ټول مسافر چې دي څومره په وطن چې دي او د الله نه مو امید دی چې ټول به ښه روغ جوړ وي. تاسو نه مو څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ څنګه لګي دوباره په وطن ټي وي کې تاسو ته؟ زبردست ډېر د زړه نه راغم او یو کلام مې راوړی دی او خوشحاله هم تېر پروګرام ماشاءالله مینوال دی الله خوشحاله بد لري. موږ ته ریسپانس میلاو شو او موږ ته مینه راکړه او انشاءالله بیا به هم راځو. بیا دا زموږ خپل کور دی د وطن ټي وي. انشاءالله د ټي وي په خدمت یو موږ په خیره. نن به موږ ته په خپل پروګرام کې د خیره څه اورېدل غواړي؟ یاره چې یو کلام مې راوړی دی او امید لرم چې مینوال به خوښ کړي ملګري ټول مسافر چې څومره دي که په وطن دي او که څومره پښتانه چې دي دا ټول ته ډالېږي. بادشاهي د جهان سکړي ځان ته ولې زیاته غم او د انصاف تلل مشکل دي څه به ډېر کیسه به کمه نو ما لره که څو ګلونه یو نیازمین شانتي جانا غوندې باغ چې په شای سیند روان سترګو دې ویشتلې په ګوګل یما روغلې ولې ګرځم پاگل سترګو دې ویشتلې په ګوګل لکه د